د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی. پخوانی ولسمشر حمید کرزی له یو بهرني سفر وروسته هیواد ته راستون شوی. کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره ځانګړی ښارګوټی جوړیږي. سویډن حکومت په دغه هیواد کې له افغان سفیر د سفارت پرېښودو غوښتنه کړې. سوریه کې د شاوخوا 100,000 کسانو ډلهییز قبر موندل شوی. په روسیه کې د اټومي پروګرام یو مهم جنرال وژل شوی دی. اروپایي ټولنه وایي چې دوی به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوي ویلي چې د آغاخان بنسټ په مرسته به 19.8 میلیونه یورو د افغانانو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، ښځو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د دوی د اقتصادي ځانبسیاینې په ګډون د اقتصادي ثبات په برخه کې ولګول شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اتحادیه به د افغانستان له خلکو سره د هر اړخیزې اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي څو د بهرنیو بشري مرستو له انحصار خلاص شي. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې له دغو مرستو څخه به څه باندې 4,200 کورنۍ په مستقیمه او 292,544 تنه په غیر مستقیم ډول ګټه پورته کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جرمني، بریتانیا، ترکیې او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره تر لیدنې وروسته کابل ته راستون شوی. ویل کېږي چې پخوانی ولسمشر په جلاوطنۍ کې له افغان سیاسي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم خبرې کړې دي. په کابل کې د ښاغلي کرزي دفتر تر اوسه د هغه د سفرونو په اړه څه نه دي خپاره کړي. جرمني، بریتانیې، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي کرزي سفر په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو په تیره بیا د ښځو پر وړاندې د دغې ډلې پر سختو سیاستونو د نړیوالې ټولنې نیوکې لا پسې زیاتې کړي دي او په دې وروستیو کې د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ غونډه کې خبرې کړي دي. حمید کرزی یو له هغو څو افغان مشرانو څخه دی چې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پاتې شو. طالبانو د ښاغلي کرزي پر سفر بندیزونه لګولي وو. پخوانی ولسمشر په وار وار د نجونو لپاره د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. سویډن حکومت په دغه هیواد کې له افغان سفیر غوښتي چې سفارت خوشي کړي. په سویډن کې افغان سفیر عباس نویان ویلي چې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ورته په رسمي ډول یادونه کړې چې د روان میلادي کال د ډسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د خپله دنده پرېږدي او سفارت ته دې نه ورځي. هغه زیاته کړې ماته ویل شوي چې سفارت باید د افغانستان اسلامي جمهوریت قونسل ته وسپارم او تر دې وروسته به یوازې د قونسلي خدمتونو برخه فعالوي. نوموړي د سویډن حکومت دغه پریکړې لامل دا بللی چې ګنې د نوموړي د استوګنې ویزه پای ته رسېدلې ده. سویډن د افغانستان د سفیر کاري موده په داسې وخت کې پای ته رسوي چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې مرستندویه دفترونه تړلي. تر دې وړاندې په جرمني، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د پخواني جمهوري نظام د سفیرانو ترڅنګ ډیپلوماټان دي ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې دغه هیواد په جنیوا ښار کې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ډلې د ځانګړو استازو د غونډې کوربهتوب کړی دی. د هغه په وینا د دې غونډې موخه د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې کول او د هغو ګډو اقداماتو د فرصتونو ارزونه و چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره ترسره کیږي، ځکه چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو، پیچلو او دوامدارو بشري ناورینونو سره مخ دی. سویس تر دې وړاندې هم د افغانستان لپاره د بشري مرستو په جلبولو کې رول درلوده. د ښار او کور جوړونې وزارت د کابل په دارالامان سیمه کې د ډیپلوماټیک ښارګوټي د سروې له بشپړېدو خبر ورکړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دارالامان په اړوند سیمه کې د 301.5 جریبه ځمکې سروې ترسره کړې ده. د یاد وزارت د څرګندونو له مخې دغه ښارګوټی د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې له افغانستان سره د 243 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې خپل ورځني خواړه له کومه ځایه ترلاسه کړي. راپور زیاتوي چې یاد سازمان په عاجل ډول دې پیسو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته په راتلونکو 6 میاشتو کې دوام ورکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې لوګر کې د خروار بند د ساتنې او څارنې د لومړۍ برخې چارې
د 10 میلیونه او 100,000 افغانیو په لګښت بشپړې شوې. د یاد وزارت په وینا دغه بند د 19 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو، د 342 کیلو واټ برېښنا د تولید او د 2155 هکټار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دغه ولایت په میوند، ژړۍ، ډنډ، دامان او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بدیل معیشت پراختیایي بودیجې له لارې د 6 میلیونه او 440,000 افغانیو په لګښت 15 نی خونې جوړیږي. د یاد ریاست مسؤلین وایي هر شنه خونه به 20 متره اوږدوالی، 6 متره پراخوالی او د 1200 لیټره اوبو د زیرمه کولو سیستم ولري. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د کیمیاوي او بیولوژیکي دفاعي ځواکونو قوماندان ایګور کریلوف او د هغه مرستیال په مسکو کې د یوې چاودنې په پایله کې وژل شوي. د راپورونو له مخې چاودنه د مسکو په جنوب ختیځ کې د استوګنې ودانۍ ته څیرمه شوې ده. چارواکو تایید کړي چې په چاودنه کې د روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي دفاعي ځواکونو د مشر جنرال ایګور کریلوف په ګډون 2 تنه وژل شوي. د یادې پیښې په تړاو تر اوسه روسي چارواکو څه نه دي ویلي. د آلمان صدر اعظم له پارلمان څخه د باور رایه ترلاسه نکړه. د آلمان صدر اعظم اولاف شولز لپاره په پارلمان کې پرون د باور رایه اچونې غونډه ترسره شوه چې نوموړي پکې د باور رایه ترلاسه نکړه. آلماني رسنۍ وایي په دې کار سره آلمان کې له وخت مخکې ټاکنو ته لاره هواره شوه. راپورونه وایي صدر اعظم ښایي د هغه هیواد له ولسمشره د پارلمان د منحل کولو غوښتنه وکړي چې د توافق په صورت کې به تر ټاکلې مودې مخکې ټاکنې ترسره کیږي. د باور د رایې په ټاکنو کې د سوسیال ډیموکرات ګوند 200 غړو مثبت رایه، د زرغون ګوند 114 ممتنع رایې او د نورو ګوندونو غړو 394 مخالفې رایې ورکړي دي. د سوریې د ملاتړ سازمان مشر اعلان وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د وژل شویو لږ تر لږه 100,000 کسانو جسدونه له دمشق بهر په یو ډلهییز قبر کې ښخ شوي دي. معاذ مصطفی ویل چې دا یو له هغو 15 ډلهییزو قبرونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې په سوریه کې پیژندلي دي. ښاغلي مصطفی له رویټرز خبري اجانس سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دغه ډلهییز قبر د سوریې د پلازمینې دمشق شمال ته په 40 کیلومترۍ کې د قطیفه په سیمه کې دی. هغه ویل چې په ډلهییز قبر کې د ښخ شویو جسدونو لپاره د 100,000 خلکو تر ټولو محافظه کار او کم اټکل دی. د ځینو اټکلونو له مخې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د مظاهرو د ځپلو له امله د سوریې کورنۍ جګړې پیل شوې، په سلګونو زره کسان وژل شوي دي. روسیې له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو لړۍ پیل کړه. CNN تلویزیون د 2 امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته روسیې له سوریې څخه د خپلو ځواکونو او پوځي تجهیزاتو د زیاتې برخې ایستل پیل کړي دي. د اسد رژیم پر مهال د روسیې پوځ د ترتوس په سمندري اډه او د لاذقیه په حمیم هوایي اډه کې ځای پر ځای و. مسکو هڅه کوي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو د دوام په اړه د خبرو اترو لپاره په دمشق کې د واکمنې ډلې تحریر الشام دریځ معلوم کړي. با خبرو سرچینو CNN ته ویلي چې روسیه په سوریه کې د خپل ستراتیژیک موقعیت د ساتلو په لټه کې ده، خو لا څرګنده نه ده چې تحریر الشام ډله هم دا ډول تړون ته لیواله ده او که نه. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د بیټکوین ارزښت دوام لري او د سې شنبې په ورځ په آسیایي بازار کې د دغه کریپټو اسعارو بیه له 4 سلنې څخه $107 ته ورسېده. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ټرمپ د مخه ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به د نړۍ کریپټو پلازمینه کړي. او اوس هم سپورتي خبرونه. د ملي لوبډلې توپوهونکی رحمان الله ګربز د زنګانه عضلې د اوښتو او بریښ له امله د زیمبابوې پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ بهر شو. نوموړي ته د لوبډلې د ډاکټر او فزیوتراپیست له لوري تر بشپړې درملنې پورې د استراحت سپارښتنه شوې ده. باید وویل شي چې د ګوربز پر ځای به د لوبډلې بل وکټ ساتونکی توپوهونکی محمد اسحاق د 18 کسیز نوملړ برخه وي. همدارنګه د مجيب الرحمن د روغتیايي پروسې او معایناتو وروسته د اړوند ډاکټر له لوري نوموړي ته هم سپارښتنه شوې تر څو د هغه تر بشپړې روغتیا او ډاډ پورې د یو ورځنۍ لوبو پر مهال استراحت وکړي. یما پیټرول لوبډلې د بوزکشۍ لیګ شپږم پړاو سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بوزکشۍ لیګ شپږم پړاو پایلوبې ته د سریپول او یما پیټرول لوبډلو لاره ومونده چې سریپول لوبډله سیالۍ ته راښکته نه شوه او پر همدې اساس د وزلوبې لیګ کمیټې او لوبڅارانو له لوري یما پیټرول لوبډله د دې پړاو ګټونکې اعلان شوه.
د بوزکشۍ لیګ کمیټې له لوري فاریاب لوبډلې ته دویم، بدخشان ته دریم او سرپل ته بیا څلورم مقام ورکړل شو. د وزلوبې شپږم پړاو سیالیو کې 11 لوبډلو 10 ورځې سیالۍ وکړې او د لومړي ځل لپاره د بهرنیو هیوادونو لوبغاړي هم پکې ولوبېدل. په دې پړاو کې سرپل او یما پیټرول لوبډلو ټولې سیالۍ وګټلې او تر پایلوبې ورسېدې. دا د شال ټلویزیون څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.